بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. كتاب رياض الصالحين يوصل پنځشتم نمبر باب دی. باب د په باره د دې کې چې کله څوک نوې جامې واچي یا نوې پیزار واچي یا نوې نور شیز هغه واچي، نو هغه به څه وایي؟ دا چا چولی هغه کس هغه به کومه دعا کوي او څه به وایي؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول. ابو سعيد الخدري ويچي رسول الله صلى الله عليه وسلم وو کله چې به نوې جامه واچوله نو د هغې جامې نوم به یاد کو، یا به پټکې واچو د هغې نوم به یاد کو، یا به کمیس واچو د هغې نوم به یاد کو، یا به صادر اخیستی او چا به ورته ورکړی نوی به هغې نوم به یاد کو. او نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا ویله: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. معنی دا ده چې اللهم لك الحمد، یا الله تعالی را د کمال صفتونه دي، انت کسوتنیه، الله تا دغه لباس او جامه ما ته واچوله، اسألك خيره، یا الله تا نه سوال کوم د دې جامې د خیر چې الله دا جامه چې تا ما ته واچوله چې الله د دې توفیق ته راکوي چې ما ته چې دا زه په خیر کې استعمال کړم او ستا په طاعت او بندګۍ کې استعمال کړم. وخیر ما صنع له، او الله ستا نه سوال کوم د دې هغه خیر چې دا جامه او دا لباس د هغې دپاره جوړ کړی شوی دی. واعوذ بک من شره، الله د تا پورې زه پناه نیسمه د دې د شر نه چې الله دا جامه خو ما واچوله او زما پې حیا جوړه شوه، زما پې پرده جوړه شوه، زه اوس الله د دې د شر د استعمال نه تا پورې پناه نیسمه چې په دې جامه کې زه ګناه وکړم او داسې عمل او داسې خبره زه وکړم چې په هغې باندې ته د ما نه خفه کېږي. وشر ما صنع له، او الله ستا پورې زه پناه نیسم د شر د هغې نه چې دا جامه دغه شانته جوړه کړی شوې ده د هغې دپاره، یعنې هر قسم ګناه او هر قسم ستا د خفګان او هر قسم چې ته ورباندې غوسه کېږي او سبب ستا د خفګان ګرځي، الله د هغې پورې تا پورې د هغې عمل نه او د هغې خبرې نه تا پورې زه پناه نیسمه. دا روایت د ابوداود او ترمذي دی او صحیح روایت دی. نو کله چې څوک نوې جامه واچي نوې شیز استعمال کې راولي نو دا دعا به وایي چې اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. بیا به دې روایت کې ابو نظره دا یو تابعی دی، د دې خپل نوم منذر بن مالک دی. دا به وایي چې فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له، وی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ملګرو چې به کله یو کس نوې جامه واچوله نو هغې ته به د نورو خلکو دا خبره کوله، دا دعا به ورته کوله: تبلي ويخلف الله تعالى، تبلي ويخلف الله تعالى. معنی دا ده الله دې په تا باندې دا جامه زړه کړي، تا له د الله دومره عمر درکړي چې دا جامه زړه شي خو ستا عمر ختم نه شي، او الله دې د هغې نه وروسته تا له د دې جامه چې کله زړه شي الله تعالی تا له نورې ښایسته او مزیدارې هغه جامې دې الله تعالی نور هم درکړي چې تا له الله دونه عمر درکړي، نور دې الله تعالی دې په بدل کې تا له ښایسته نوې جامې درکړي. یعنې نور خلک هغه به ورته دا دعا کوي: تبلي ويخلف الله تعالی. او چا چې دا نوې جامه اچولې د هغه به دغه مخکې ذکر شوې دعا به کوي. بل اخرنی باب دی، باب استحباب ابتداء بالیمین فی اللباس. باب د په باره د دې کې دا به مخکې تیر شوی چې د جامې په اغوستلو کې به
دغه شان د شروع د خي طرف نه کې کمیس اچي نو خي نستوړه باول خي لاستا اچي به بچا پاچي پرتګا چې ناول دغه شان د خي پایسا هغه د چپخ پکې دغه شان ته ور داخله کې دا سنت عمل دی دا عبادت ته او طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او دې باندې تفصیلی احادیث مخکې شو یو حدیث به ذکر شو بخاری مسلم روایت عائشه صدیقه فرمای رضی الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عائشه رضی الله عنها فرمای نبی صلی الله علیه وسلم وو چې خي طرف په ډیر زیات خوښو کله چې به پیزار اچول کله چې به دغه شانته وختان به ګمز کول یا سر له تیل ور کول اول به خي طرف نه شروع کوله کله چې به سر وختان ګمز کول اول به د خي طرف وختان هغه به دغه شانته هغه به اړول او هغه به ګمز کول ګیره به ګمز کوله اول به د خي طرف هغه ګیره به ګمز کوله وطهوره او بخبل صفائی کې غسل چې هم کو اول به خي طرف باندې وبا چولې لا سوده شانته او داس به کو اول به خي طرف اندامونه وینځل وفي شأنه كله ټول خپل کارونه کې به څومره چې هغه کوم کارونه کول ناس ته پاسته به کوله یعنی خي طرف به اول مخکې کو څومره چې باغې وسو توان شو به قاعده ده التيامن في كل ما كان من باب التكريم والتزيين مستحب قاعده ده هر هغه شی چې هغه د تکریم او د عزت او د خایست د باب نه داغه د حیثیت نه نو باغې ور داخې طرف دا مستحب دی هغه شی چې هغه یو قسم هغه د کرامت کار نه وي لکه باتون د سره کرامت نه د باتون د سره نه وځي نو خې چپ طرف سره مخکې کوي به ته چې راوځي نو دا کرامت دی چې داغه ځنه الله را خلاصي نو خې طرف د خپل مخکې کوي هر هغه شی چې هغه د عزت سره تعلق ساتي هغه د خایست سره تعلق ساتي هغه عمل خېستوي نو خې طرف باغې کې مخکې کوي او هر هغه شی چې هغه د خایست سره خلاف وي او د خایست سره تعلق نه ساتي او هغه د شانته عزت باغې کې نیوي هغه کې به چپ طرف مخکې کې جامه وستل ته کمیس وباسي نو به چپ نستونه وباسي دا خایست نه دی دا عزت نه دی ته پرتوک د شانته وباسي جامې بدله غسل کې ناول به چپ طرف د شانته پایسا هغه به د خپې نه وباسي دا د عبادت ته او دا د الله د پیغمبر سنت طریقه ده الله دې په دې خبرو متوسل